یو ورور پوښتنه کړې ده چې آیا دا خبره صحیح ده چې بیبي حوا د آدم علیه السلام د چپ پښتنه پیدا شوې ده؟ په دې خبره باندې دلیل څه دی؟ نو جواب دا دی چې بالکل دا په صحیح حدیث کې راغلی دی او دا حدیث مشکات کې راغلی، نور عامو کتابونو کې هم شته چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زنانه چې دي دا د چپې پښتۍ نه پیدا شوي دي او په دې پښتو کې به برنۍ پښتۍ ډېره کږه ده. دې نه مراد چې دی بیبي حوا ده، بلکې دې باره کې صریح روایتونه هم شته دي چې بیبي حوا د چپې پښتۍ د آدم علیه السلام نه پیدا شوې ده. بالکل دې باب کې روایتونه تاسو کتلی شئ، مشکات ته که رجوع کوئ یا عامو کتابونو د حدیثو هم دا روایتونه پکې شته دي. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. یو ورور پوښتنه کړې ده چې څوک د چا نه قرض والي بیا چې کله خپل قرض بیرته ادا کوي نو لږ زیات ورته ورکړي، دا کار کول څنګه دي؟ یعنې خپل ځان نه لږ زیات ورکوي، یعنې 100 زره ته قرض واخلي بیا چې کله ورته ورکوي نو 2 زره ورته ورکړي، 30 ورکړي، دا کار جایز دی که نه؟ نو جواب دا دی چې دا عمل بالکل روا دی او دا ثابت هم دی او د دې فضیلت هم حدیث کې راغلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم باندې د یو چا قرض و، اوښې په دې باندې قرض و. کله چې سړی راغی د نبي علیه السلام نه خپل غوښتنو په دې مطالبه او په دې غوښتو کې ډېره سختي وکړه، بد اخلاقي غوندې وکړه. نو په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم صحابو ته امر وکړه چې منډه کوي ورکوي وله. د نبي علیه السلام چې کوم خزانچي دی هغه ورته وایي چې موږ سره خو داسې اوښ نشته، د دې نه قیمتي اوښ موږ سره دی. نبي علیه السلام ورته ورکوي وله. فإن خیرکم احسنکم قضاء، په تاسو کې غوره انسانان هغه دي چې هغه قرض ښه ادا کړي. نو ګوره په نبي علیه السلام باندې چې کوم اوښ د دې خلکو قرض و د هغې نه زیات او قیمتي اوښ ورته ورکړه. همدارنګه جابر بن عبدالله صاحب وایي ما په نبي علیه السلام باندې اوښ خرڅ کړه، نو زما په دې باندې پیسې قرض پاتې وي چې کله ورته رالم کور ته راورسېدم نو نبي علیه السلام زه راوغوښتلم نو ما ته یې پیسې راکولې. کله چې پیسې راته راکولې نو لږې زیاتې مې راته راکړې. بلال یې ولېږه پیسو پسې نو هغې راته پیسې راکړې او لږې راته زیاتې مې راکړې. نو دا قانون دی چې چا ته قرض ورکړه دا به ترې زیات مال نه غواړي، لیکن هغې که ورته د احسان په طور باندې لږ زیات شی ورکړه نو دې کې اجر او ثواب دی، هېڅ ګناه په دې کې نشته. السلام علیکم ورحمت الله.